السلام علیکم، زه راغلی یم ای وی ټي خیبر چینل ته. کم چې را روان ایونټ دی هنر، هغې ته تاسو هم راشئ، موږ به هم راځو انشاءالله. کم چې سپونسر کړی دی ای وی ټي خیبر او خیبر ډیجیټل، فالو هم کوي، دا مهرباني. وه سایکو ارباب کوم چې دا بله ورځ د هغې مرګ مخې ته راغلی. یعنی که تاسو وګورئ په سوشل میډیا چې کوم بحث په هغې روان دی، خلک پرې ډېر زیات داسې زه ویم تنقید کوي او خلکو ته دا وایي چې آیا داسې ویډیو کنټینټ یا داسې ویډیو هغې نه پرهیز به کوئ، که سبا له هم تاسو ته داسې مرګ راشي. لکه د بدبختۍ خبره دا ده چې لکه موږ وګورو که نه، زموږ پښتونخوا کې نن سبا چې کم د کور جنکۍ او کمې ښځې وي هغه هم راوتې دي او سوشل میډیا طرف ته مختلف قسمه ځان چې کم دی هغه فیمس کولو دپاره ویډیو او بیا داسې حرکات پکې وکړي، په هغې وایي چې آیا موږ په دې باندې لږ نور هم مخکې شو. نو هغه کومې قصې چې دي هغه پرې سټارټ دي. نو تاسو ټولو ته ریکویسټ کوم چې دا مرګ چې کم دی هغه چا خرڅ کړی نه دی، هغه را روان دی ټولو دپاره چې کم دی هغه دی. نو بیا چې اخره کې مړ شي او دغه حالات مي اوس لکه تاسو وګورئ په سوشل میډیا د هغې اوس هم ویډیو پرتې دي، څوک هغه شته هم نه چې هغه اکاونټ یا څه خو ختم کړي که نه. یعنې خلک چې کم دی الټا هغه کم کمنټس او دغه چې سړی وګوري یا مریان چې شاید زموږ د پښتانه هغه علاقه څه خلک چې کم دی دبادب شیر کوي. نو تاسو ټولو ته وایم چې آیا اوس مړه شوې ده نو کوم ویډیو یا څه چې دي هغه مه شیر کوئ، ځکه نور عذاب ورته هغه رسي. نو دغه لنډه شان ویډیو به دغه معلومات تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بل ویډیو کې مې الله حافظ.